یو چا ته ځم شپه تر ناوخته راته غورې کوي ما ته د ښار لوی وستاکار ځینې خبرې کوي کله په هوښ کله بې هوښه په خپل ځان کې اوسي دا وستاکار اوس هم د ښار په یو دالان کې اوسي دومره اوږدې کیسې کوي چې ان سبا ته لاړ شي دا وستاکار کله سوونه کاله شاته لاړ شي دا وستاکار وایي دا بارې ما بار بار ایښي دي د دې ښارونو بنیادونه زما پلار ایښي دي دا استاکار وای دا بار ما بار بار خدي د دې خارونو بنیادونه زما پلار خدي په ډېر ادب مې ترې نه دا یوه موندنه وکړه ما د دې خار له جوړونکي یوه پوښتنه وکړه هغه ویل هغوی ته ووایه بیدار دې اوسي هغه ویل هغوی ته ووایه بیدار دې اوسي یوه بلا پر دغه لار راځي بلا دې اوسي هغه ویل هغوی ته ووایه بیدار دې اوسي یوه بلا پر دغه لار راځي په لار دې اوسي توره وزیر صاحب لاړو هغه ویل هغوی ته ووایه بیدار دې اوسي یوه بلا پر دغه لار راځي په لار دې اوسي توره بلا به په هر ښار خوره وره وګورئ چې رسمیت پیل شي په هغه ورځ جګړه وګورئ توره بلا به په هر ښار خوره وره وګورئ چې رسمیت پیل شي په هغه ورځ جګړه وګورئ ټول به ویده نه وایي یو څوک به در کې ویښ پایي وخت به راځي چې زه به نه یم او تاریخ به وایي ټول به ویده نه وایي یو څوک به در کې ویښ پایي وخت به راځي چې زه به نه یم او تاریخ به وایي څنګه یې خوري هغه خواړه بیا ورته زهر د شي څوک چې دې ملک ته جنګ راوړي د خدای په قهر د شي څنګه یې خوري هغه خواړه بیا ورته زهر د شي څوک چې دې ملک ته جنګ راوړي د خدای په قهر د شي ټولې خبرې له څېړنې او تجربې کولې په یو څو خبرې په تکرار پرلا پسې کولې هغه ویل له هر قدم سره احتیاط پکار دی هر خبر کې همغږي او ارتباط پکار دی هغه ویل له هر قدم سره احتیاط پکار دی هر خبر کې همغږي او ارتباط پکار دی هغه ویل تنقید ښه دی د اصلاح لپاره خو نه کول تر دې هم ښه دی د فلاح لپاره هغه ویل تنقید ښه دی د اصلاح لپاره خو نه کول تر دې هم ښه دی د فلاح لپاره زه هغه څه اورم چې تاسو یې اورېدلی نه شئ هغه څه اورم چې تاسو یې اورېدلی نه شئ زه هغه څه ګورم چې تاسو یې لیدلی نه شئ نه درته وخت ودرېږي نه به درته لمر ودرېږي سبا به ګورئ چې حالات درته په سر ودرېږي نه درته وخت ودرېږي نه به درته لمر ودرېږي سبا به ګورئ چې حالات درته په سر ودرېږي نه نتیجه ورکوي نه ټوپکواکي پکار ده ولسواکي پکار ده نه نتیجه ورکوي نه ټوپکواکي پکار ده ولسواکي پکار ده موږ شعار وایو شعار اورو د شعار خلک یو موږ شعار وایو شعار اورو شعار خلک یو نه مو کار کړی نه به یې وکړو د کار خلک موږ شعار وایو شعار اورو د شعار خلک یو نه مو کار کړی نه به یې وکړو د کار خلک یو زمونږ شغل موسیقي لا خو غواړي د لا چکر له وځو د نن کار پاتې وي سبا ته بل سهار له وځو څوک لمر خاته ته وي په تمه څوک قبلې ته ناست یو د ولس ځینې مرسپن خلک هم دې ته ناست یو څوک لمر خاته ته وي په تمه څوک قبلې ته ناست یو د ولس ځینې مرسپن خلک هم دې ته ناست یو شین چای لاس ویرې الله دې ته وي د غیبت غږو لا به ګیلې کوو له بل نه الله سیاست غږو شین چای لاس ویرې الله دې ته وي ته به غیبت غږو لا به ګیلې کوو له بل نه لا سیاست غږو خیریه بنسټ ته لا به لار د مؤسسو څارو د یونیسف او یونیسیار لار به تر څو څارو خیریه بنسټ ته لا به لار د مؤسسو څارو د یونیسف او یونیسیار لار به تر څو څارو ما ویل ښاغلیه علي قدره او هوښیاره پلاره جغرافیا پوه او قانون پوه سیاستمداره پلاره سرمؤسسه بنیادګر هیواد پالونکې بابا ستاسو له انده زموږ څنګه دی راتلونکی بابا ما ویل ښاغلیه علي قدره او هوښیاره پلاره جغرافیا پوه او قانون پوه سیاستمداره پلاره سرمؤسسه بنیادګر هیواد پالونکی بابا ستاسو له انده زموږ څنګه دی راتلونکی بابا کارپوهان نشته دی بیا هم ځینې موندنې ښې دي کارپوهان نشته دی بیا هم ځینې موندنې ښې دي او د پخوا په پرتله لاسته راوړنې ښې دي دا حوصلې به تر پامیر او کهکشان رسوو دا لل مې ما کرلي دا به تر باران رسوو
دا حوصلې به تر پامیر او کهکشان رسوو دا لل مې ما کرلي دا به تر باران رسوو د ملا ورور اخون فکري بهیر ته اوبه ورکوو موږ ګوشتېپه کرلې خلکو ته ستا اوبه ورکوو یو ځل بیا د ملا ورور اخون فکري بهیر ته اوبه ورکوو موږ ګوشتېپه کرلې خلکو ته سابه ورکوو وریجې غنم زعفران پنبه او چغندر به واخلئ بادام پسته ممیز زیتون انار انځر به واخلئ وریجې غنم زعفران پنبه او چغندر به واخلئ بادام پسته ممیز زیتون انار انځر به واخلئ د ښاروالۍ او ګمرکاتو بازار ښه ګرم دی وزیر صاحب د ښاروالۍ ګمرکاتو بازار ښه ګرم دی د کانکندنې او صادراتو بازار ښه ګرم دی د برق پاسپورټ مخابراتو لړۍ پرلا پسې د مستوطیت د تعویضاتو لړۍ پرلا پسې هغه ویلې ستا د چغو نارو سترګې تورې د تعلیمي او قضایي ادارو سترګې تورې زه فکر نه کوم که وشي له دې پس ګلونه زه فکر نه کوم که وشي له دې پس ګلونه ته اور پر دښته مو کرلې د نرګس ګلونه تګ او راتګ ورسره بند شو ښه په جار کافر شول بندي سپي پورې دی ویلې بند ګناه کافر شول تک او راتک ورسره بند شو ښه په جار کافر شول بندي سپې پورې دی ویلې بند کوکنار کافر شول شیخ او مفتي او لوی صادقان صاحب پر ځای پرېږده والي وزیر او قمندان صاحب پر ځای پرېږده له ولسوال او حوزه مشر سره نشي لدی بې رابطې له پوسته مشر سره نشي لدی چا دوه او درې او چا پنځو په پښو کې ځان تاو کړی ځینې خویان په شپږو اوو په پښو کې ځان تاو کړی له ولسوال او حوزه مشر سره نشي لیدی دې رابطې له پوسته مشر سره نشي لیدی چا دوه او درې او چا پنځو په پښو کې ځان تاو کړی ځینې خویان په شپږو اوو په پښو کې ځان تاو کړی لا خو به زه د زورور له زوره نه یم خبر لا خو به زه د زورور له زوره نه یم خبر لا به پر ځان د لګېدلې توره نه یم خبر دا چې ما کړي د دې ګټې پر تاوان دې خوار شم که به د ځان لپاره وایم نو پر ځان دې خوار شم دا چې ما کړي د دې ګټې پر تاوان دې خوار شم که به د ځان لپاره وایم نو پر ځان دې خوار شم پر دې ډو نه وهمه دا له هر څه غوره ګڼم مسلماني ځان ته له هر څه نه بهتره ګڼم دومره به ووایم چې ها په تېر پرون به نه یم که په منت در باندې بد وي نو پښتون به نه یم دومره به ووایم چې هغه تېر پرون به نه یم که په منت در باندې بد وي نو پښتون به نه یم کله چې نظام کاکا ماما او سره خېل شي کله چې نظام کاکا ماما او خسرخیل شي کله چې تاګلارې او هدفونه سره بیل شي کله چې فکري او باوري سرچینې خامې شي کله چې نیوکې په سرخیلو باندې عامې شي کله چې انصاف له مرۍ ځوړند بیا بندي شي کله چې ملي او اجتماعي خلک شخصي شي کله چې تاجونه په سرو باندې درانه شي کله چې تاجونه په سرو باندې درانه شي کله چې فکرونه له سرونو نه واړه شي دا ختلی لمر د تیارو لور ته او که سبا ته ځي څه فکر کوئ هغه ټولنه کومې خوا ته ځي دا ختلی لمر د تیارو لور ته او که سبا ته ځي څه فکر کوئ هغه ټولنه کومې خوا ته ځي نوم ژوبلی ویښ یمه ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په دار ځوړند یم د 1 میلیون کسانو تر مخ باور کوئ د ځینو خلکو نیم مخونه تور ول باور کوئ د ځینو خلکو نیم مخونه تور ما ځینې خلک ولیدل چې له پښو نه سکور وه توبه استغفار ما سرچپه ولیدل ما ځینې خلک لمر خاته ته په سجده ولیدل توبه استغفار ما سرچپه ولیدل ما ځینې خلک لمر خاته ته په سجده ولیدل دغه تصویر د خلیفه مبارک مخې تږدو د خوب تعبیر د خلیفه مبارک مخې تږدو چې دا سړی په کوم باور کې تړی ګرځي مانګل صاحب چې دا سړی په کوم باور کې تړی ګرځي سړی د ځان سره وړي ولې بې سړی ګرځي هغه ویل دا سړی وساتئ د کار سړی دی دا د هېواد بیا رغونه کې هوښیار سړی دی دا سړی په سر د سمندر غوندې مفلس دی دا د زرو ډک بدن په زړه باندې خالص دی د نوم پوښتنه مې ترې وکړله حیران پاتې شو د فکر ټال باندې تر ډېر وخت اویزان پاتې شو له سرو اوږدو سترګو یې اوښکې بهېدلې ویلې هغه پر مځکه باندې کرښې تېرولې ویلې هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی
تاریخ مې پلار جغرافیه زما د مور نوم دی ها ها ډېر خوندور هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی تاریخ مې پلار جغرافیه زما د مور نوم دی د بودا او سمنا تیرې کانې دي ما ته یادې تر زردشته زمانې دي ما د ژوب اورګونو او د ګمل دښتې خوړلې دي ما د خوشحالګر او مارګلۍ غاړې ریبلې دي زما تر سند کشمیر او هندوستانه دبدبه وه زما له اصفهانه تر هرمز بنګي ولکه وه منډې مې شیرشاه پسې وهلې نادرک شولو خپل سیورې هم پرېښود په تیاره کې رانه ورک شولو چېرته ومه چېرته راغلم څوک وم او څه شومه چېرته ومه منډې مې شیرشاه پسې وهلې نادرک شولو خپل سیورې هم پرېښود په تیاره کې رانه ورک شولو چېرته ومه چېرته راغلم څوک وم او څه شومه ورکه مه له خپل ځان نه چې مړ یم که بندي شومه چرته ومه چرته راغلم څوک چرته ومه او څه شومه ورکه مه له خپل ځان نه چې مړ یم که بندي شومه بیا مې د سلطان شهاب الدین سر ته پایرې وکړې بیا مې د سلطان شهاب الدین سر ته پایرې وکړې ما د بابا غر او له سپین غر له سر نارې وکړې بیا مې د سلطان شهاب الدین سر ته پایرې وکړې ما د بابا غر او سلیمان غر له سر نارې وکړې ما د ابا خان او ملتان خان سیدال ناصر سره ما ټکر وهلی دی د هر یو یرغلګر سره ما د ابا خان او ملتان خان سیدال ناصر سره ما ټکر وهلی دی د هر یو یرغلګر سره ما ته د اکبر توره چې سره پاتې وه سره دله ما ته د اکبر توره چې سره پاتې وه سره دله زنګ وهلې نه ده وین لړلې راسره دله ما ته د اکبر توره چې سره پاتې وه سره دله زنګ وهلې نه ده وین لړلې راسره دله دا مې د ژوره او تورې بوړې غورځنګونه دي ویسته مې د وخت د مقناټن د خولې آهونه دي ما ته د اکبر توره چې سره پاتې وه سره دله زنګ وهلې نه ده وین لړلې راسره دله دا مې د ژوره او تورې بوړې غورځنګونه دي ویسته مې د وخت د مقناټن له خولې آهونه دي نو زما منصور زما برجان زما کشمیره زویه زما منصور زما برجان زما کشمیره زویه زما سنگین زما بدری زما نصیره زویه زما منصور زما برجان زما کشمیره زویه زما سنگین زما بدری زما نصیره زویه زما سنگین زما بدری زما نصیره زویه لوګ نو مو ډېره مننه ډېره مننه له لرې څخه راغلی میلمه د هېواد نوموتی منلی شاعر مطیع الله توراب صاحب و چې د سنځلګل کلنۍ دودیزې مشاعرې محترمو ګډونوالو